بسم الله الرحمن الرحیم د بریا ښوونیز مرکز د فوټوشاپ شپږم درس ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر یم. دوستانو په دې ویډیو کې به موږ تاسو د فوټوشاپ بله مهمه موضوع چې له سلیکشن نه وروسته ډېر زیات مهمه ده لیرز دي. کله چې موږ تاسو فوټوشاپ انټرفیس خلاص کو نو دغه منتخب به پکې وي چې په دې ځای کې موږ تاسو لیرز به کلیک کوو تر څو لیر پانل خلاص شي. که چیرې دلته موجود نه وي نو په وینډو مینیو کې هم موږ کولی شو چې کلیک کو لیرز راشي او یا شارټکټ F7 ده کولی شو چې کلیک کو نو لیرز به خلاص شي. لیرز په فوټوشاپ کې ډېر زیات مهم رول لري. کله چې موږ تاسو عکسونه ایډیټ کوو یا یو ډیزاین جوړوو نو موږ تاسو سروکار ټول لیر سره وي او لیر په معنا د طبقه ده. کله چې موږ تاسو عکسونه راولو مثلا دا یو عکس ته زه غواړم چې یو عکس بل هم خلاص کړم، مثلا دا عکس خلاصوم. که زه غواړم چې دا عکس دلته راولم د دې لپاره موږ تاسو څو لارې درلودې. یو خو دا و چې موږ تاسو سلیکشن کوو، کوم ځای چې غواړو چې بل عکس ته یوسو کیدای شي چې هماغه ځای صرف سلیکټ کړو بل عکس ته یوسو، او بل کولی شو چې موږ تاسو لکه په تېرې ویډیو کې مو ویلې چې دا داسې راکش کو او د موو ټول په ذریعه باندې د عکس له دې ځای نه راکش کو دی بل عکس ته یې راولو تر څو دا عکس وینې دلته راشي. اوس که زه دا عکس کلیک کوم وینې دلته به دوه دانې شي وي. اوس که دلته متوجه شو لیرز دغه عکس به په یوه لیر کې وي، دا عکس به په بل لیر کې وینې یو لیر دا شو یو لیر دا شو. لیرز کولی دا ده چې هر یو به ځان ته مستقل وي، یعنی موږ تاسو کولی شو په هر یو کې جدا جدا تغییرات راولو. که چیرې دوی په یوه لیر کې وي دا هر څه په یوه لیر کې وي نو بیا به موږ تاسو ته ایډیټینګ ډېر زیات سخت وي. مثلا لکه موږ تاسو چې په مایکروسافټ پینټ کې کله موږ تاسو پینټینګ یو شی رسمو چون هلته لیرز نشته، هر څه په ما یوه لیر کې وي نو کله چې یو شی جوړوو ایډیټینګ ته ډېر زیات سخت وي. مثلا که زه همدا کار په پینټ کې وکړم یو عکس د بل عکس په سر راولم بیا وروسته غواړم چې دا عکس یو ځای نه بل ځای ته موف کړم په پینټ کې که یې موف کوو هلته عکس شا منتخب سپینه پاتې کېږي. که چیرې موږ یو عکس بل ځای نه یو ځای نه بل ځای ته موف کوو ځکه چې هلته لیرز سیستم نشته، ټول یو لیرز کې دي. خو فوټوشاپ کې لیرز جدا جدا دي. کله چې موږ تاسو یو عکس کاپي کوو پیسټوو یا موف کوو ټول غواړو چې په یو ځای کې سره یو ځای کوو لیرز د هر یوه جدا جدا راځي. نو د هر یوه لیر چې جدا وي موږ تاسو کولی شو چې په هر یوه کې هر وخت جدا جدا تغییرات راولو. مثلا زه غواړم چې په دې عکس کې تغییرات راولم، غټ یې کم وړی کم مثلا سلیکشن پکې وکړم بس ځای نه ډیلیټ کړم. مثلا زه میجیک وان ټول باندې دا ځای سلیکټ کوم او ډیلیټ بټن وهم چې دا ډیلیټ شي نو وینې شا عکس ته هیڅ تغییر نه عکس کې هیڅ تغییر نه راځي. مثلا دا ځای کلیک کوم ډیلیټ کوم هر هغه لیر کې تغییر راځي کوم لیر چې ما سلیکټ کړی وي. مثلا زه دا لیر سلیکټ کړم زه کنټرول ټي وهم د دې لپاره چې عکس غټ وړکی کړم نو زه کولی شم چې دا عکس لږ غټ وړکی کړم هر ځای کې چې غواړم همالته راشي. که چیرته زه غواړم چې په دې عکس کې تغییرات راولم نو زه به هماغه لیر کلیک کوم په موف ټول باندې او یا موږ تاسو دلته اټو سلیکټ آپشن لرو. که چیرته دا ټیک مارک کلیک کوو چې ټیک مارک ده نو چې زه دا عکس کلیک کوم دا لیر سلیکټ کیږي او که دا عکس کلیک کوم دا لیر به سلیکټ کیږي او دا لیر چې اوس کلیک کوم ځکه نه سلیکټ کیږي چې دا الریډي لاک ده نو ځکه په دې لاک باندې کلیک وکړم لاک یې انلاک کیږي نو زه کولی شم چې که دا کلیک کوم دا لیر به سلیکټ کیږي او که دا کلیک کوم دا لیر به سلیکټ کیږي. اوس که زه سلیکشن کوم که څه هم پوینټر دلته وي هر څه دلته وي مثلا زه میجیک وان ټول باندې دا ځای کلیک کوم خو ګوره دا عکس نه سلیکټ کیږي دا سلیکټ کیږي ځکه چې انتخاب دا لیر ده. نو همیشه چې بیا موږ تاسو تغییرات کوو دلته به متوجه وي چې کوم لیر کې زه تغییرات غواړم چې راشي نو هماغه لیر به یو په موف ټول که اټو سلیکټ وي کلیک کوو به او یا به له دې ځای نه لیر سلیکټوو تر څو هماغه عکس سلیکټ شي بیا به وروسته تغییرات پکې راولو. که زه یو بل عکس هم خلاص کړم دې ځای کې کنټرول او یې شارټکټ ته مثلا زه یو عکس بل دغه عکس به راخلاص کړم دا به هم راموف کړم لږ به یې داسې ووړ کړم دا به هم دلته راموف کړم. نو اوس که زه دې عکس ته راشم دا به بېرته فعلا پلیس کړو. که دې عکس ته راشم وګورئ درې لیره شول، یو لیر دا ده بل وینې دا شو او دریم هغه یو شو. اول دا لیر ښکاري دویم دا دریم دا ځکه چې دلته ترتیب هم همداسې ده اول دا ده دویم دا ده دریم دا ده. که چیرې زه دا موف کړم باره یې کړم نو بیا به اول دا ښکاري دویم به دا ښکاري. که چیرې زه دا د ټولو نه سر ته یوسم اوس وګورئ مخ ته دا ښکاري یا نورې شاته دي یعنې چې هر یو مخ ته راځي همیشه لیر په دغه ترتیب باندې ښکاري اول دا دویم دا او دریم دا. نو زه ګوره لیر هم درې شول او په دې ترتیب باندې دي. که کوم یو زه غواړم چې ډیلیټ کړم مثلا زه صرف غواړم چې دغه عکس ډیلیټ کړم نو زه کولی شم صرف دا لیر دلته ډیلیټ کړم لیر به سلیکټ وي ډیلیټ به یې کړم کلیک به یې کړم که چیرې یس کلیک کړم ډیلیټ به شي. بله لارې دا ده چې دا راکش کړم په دې باندې کلیک خوشي کړم نو هغه لیر به خپله دلته ډیلیټ شي. نو هر وخت چې هر تغییر راولو صرف هماغه یو لیر کې به راځي. بعضې نور آپشنونه هم شته. که زه صرف غواړم چې نوی لیر واخلم کولی شم چې دا کلیک کړم چې خالي لیر راشي چې بیا زه وروسته رنګ ورته ورکړم چې د رنګ ټولز آپشنونه بیا وروسته وایو. او تر څنګ یې بعضې نور آپشنونه هم دي. مثلا که زه غواړم دا به زه مخ ته راولم زه غواړم چې دې اپیسیټي لږ کمه کړم چې تر څو لږ خیره ښکاره شي نو کولی شم چې اپیسیټي یې کمه کړم. څومره چې اپیسیټي د یو عکس کموم هغومره خیره ښکاره کېږي. مثلا زه دا لیر کلیک کوم یعنې دا سلیکټ کړو اوس کولی شم چې د دې اپیسیټي کمه کړم تر څو لاندې لیر ترې ښکاره شي.
او بعضې موډز دلته لري چې دې ته بلینډینګ موډز وایي چې په دې کې په مختلفو رنګو کې عکس ښکاري. هر لیر چې موږ انتخاب کړی وي، مثلا ما دا انتخاب کړی د دې بلینډینګ موډ اوس نارمل ده، که زه چیرې چینجوم مثلا زه ډیزالف کلیکوم یا مثلا ډارکن کلیکوم، نو وینې دلته به د رنګ تغییریږي. دا مختلف لیرز دي، هر لیر مختلف رنګونه پکې اخلي چې بعضې لایټ وي بعضې ډارک وي، چې دا بیا موږ تاسې په ډیزاینز کې ترې استفاده کوو، خو نارمل کې به خپل اوریجنل حالت کې ښکاره کیږي. نو که چیرې غواړو چې په هر عکس کې تغییرات راولو هماغه به کلیک کوو یا هماغه لیر به سلیکټ کوو. نو که چیرته بیا ډیلیټوو کولی شم چې دا ډیلیټ کړم بیا ډایرکټ راکش کړم، دلته کلیک ورباندې خوښ کړم. تر څنګ موږ تاسې کولی شو چې ګروپ هم ورته جوړ کړو. کله چې موږ تاسې یو ډیزاین جوړوو بالخصوص د ویب سایټ ډیزاین لپاره یا بعضې شیان چې موږ تاسې ډیزاینوو په هغه کې لیرز ډېر زیات استعمالیږي، دې په خاطر چې هر شی مستقله وي موږ باید ورته لیر جدا جوړ کړو تر څو په هغه کې هر وخت وکولی چې تغییر راولو او په نورو شیانو کې بیا تغییرات رانیچي. نو په دې خاطر موږ مجبور یو چې هر یو ته جدا جدا لیر جوړ کړو. نو بعضې وخت چې لیرز ډېر زیات شي موږ تاسې کولی شو چې د هغه لپاره بیا ګروپ جوړ کړو، یو فولډر غوندې جوړ کړو چې کلیک وکړو وینې ګروپ به جوړ شي، چې په دې ګروپ کې تر اوسه هېڅ فولډر هم موجود نه ده. وینې دې ځای نه خلاص و بند کېږي. که کوم یو لیر غواړم چې پکې راشي، مثلا زه دا داسې ډریګ اینډ ډراپ کوم په دې کې، نو وینې دا به لږ مخته شي، دا اوس په دې کې شو، مثلا دا هم همداسې کوم، نو چې کله بیا دا ځای کلیک کوم دا به بندېږي، کله کلیک کوم خلاصېږي به. اوس دا ګروپ کې دا دوه لیرز دي، نو اوس چې زه تغییر راولم په همدې دواړو کې به راځي. مثلا که زه دا ګروپ کلیک کوم موف کوم دواړه به موف کېږي، یا مثلا ډیلیټوم دا به ټول ډیلیټېږي. هر تغییر چې په دې ګروپ کې راولم ټول باندې به راځي. تر څنګ موږ تاسې وینئ دلته د سترګې نشان هم شته، که غواړم چې دا ګروپ کې څه شیان دي دا ټول پټ شي کولی شي، یو یو هم کولی شو چې پټ شي او بېرته ښکاره شي، او ټول هم کولی شو، او کوم ډیلیټوه ټول ډیلیټېږي، کوم اپاسیټي کموله د دې ټول ګروپ کمیږي. چې هر آپشن یا هر شی موږ غواړو چې اپلای شي په ګروپ باندې، کوم ګروپ سلیکټ کړی وي په ټول ګروپ باندې به اپلای کېږي. نو دا شو دوستانو لیرز. دې کې نور آپشنونه به په دویمه ویډیو کې وایو. دا ویډیو تر همدې ځای ده. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک یې کړئ او چینل مو هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور دوستانو د لاسرسي وړ وګرځي. نو تر بله ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.